یو منټ دا ویډیو ماړه وای نن در باندې د جهنم مور آراموم او دا ځینې زموږ خوږ نبي اعظم محمد صلی الله علیه وسلم و چې دا درود شریف چا واورېد کنه په هغه باندې د جهنم مور آرام دی. صحیح ده. بغض او حسد د زړه نه ختم کړئ. دا ویډیو دومره شیر کوي کنه چې هر مسلمان لازم یو پیر دا درود شریف واوري. صحیح ده. او ویل نه دی بلکې اورېدل دي. نو ډېره ډېره مخ ته شیر کوي چې هر مسلمان یې واوري. راځئ چې واورو. دا درود شریف رونه چې چا واورېدو نبی علیه السلام مبارک فرمایي د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا ووي یا چا واورېدو. رونو واقعه دا ده نبی علیه السلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی. یو بانډسي راغلی یو کس راغلی وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوښی دی په دې کې یو مایع دی مایع مچھلی دا مایع د 3 ورځو نه باندې دی اور پې کار نه کوي اور پې کار نه کوي زه پخومه نه پخېږي. نبی علیه السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله په خپله سره خبرې وکړه. رونو نبی علیه السلام مبارک سره بهر څیز خبرې کولې هغه مړ مایع دی لګیا شو د الله رسوله د الله په حکم باندې وایي زه په دریاب کې ومه یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړ یو درود شریف یې ویلی دی ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی ما باندې اور کار نه کوي ما باندې اور کار نه کوي زه نه پخېږم. نبی علیه السلام مبارک حیران شو وایي مایي ووایه هغه درود شریف کم دی هغه د الله رسول ته غوږ کېښودو هغه مایع لګیا شو. رونه درود شریف چې کله وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله د رسول خوا ته وایي علي راشه درود شریف ولیکه خلکو ته ورسوه او کم سړي چې کم دی نه دا ووي نو په هغه باندې څه وشو دوزخ اور حرام دی. رونو دې واقعې نه دا معلومیږي چې یو سړي واورېده په هغه باندې هم د دوزخ اور حرام دی ځکه مایع باندې هم چې کم دی نه څه هغه دغه کار نه کوي اور کار نه کوي. نو چې کم سړي واورېدو تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي پلاران دي نیکونه دي نیاګانې دي هغوی ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي. نبی رسول مبارک دې حدیث کې فرمایي. خیر زنانو ته زما تصویر پکچر دا ویډیو مه ښایه مخامخ ورته مه نیسئ دا بیک سیټ د موبایل دا ورته ونیسئ او زنانو باندې واورئ یا یو غټ سپیکر هینډ سپری ورته ولګوئ MP3 ورته ولګوئ چې ټوله خاندان ورته راغونډ کړي ټول یې واوري د دوزخ اور پې حرام شي. رونه غوږ ورته کېږدئ زه تاسو ته ویم تاسو مخکې شیرینګ د دې وکئ دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسان ټولو سره شیر کړئ چې د دوزخ د اور نه الله جل شانه وبچ کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رونو دا درود شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ په خپلو ماشومانو هم واورئ خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ.